ښه راغلاست. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي ژر به کابل ته سفیر ورسیږي ترڅو د سفیر تر ټاکنې د سفارت چارې سمبال کړي. هند تېره ورځ رسمن کابل کې د خپل تخنیکي ماموریت کچه سفارت ته لوړه کړه. د قطر د امیر په یو تازه فرمان سره مردف القاشوطي د افغانستان لپاره دغه هیواد د فوق العاده سفیر په توګه ټاکل شوی دی. القاشوطي تر دې وړاندې په کابل کې د قطر سفارت د چارسمبالۍ په توګه دنده لرله. عدلي وزارت وایي د ننګرهار په سرود ولسوالۍ کې د سید اسحاق ګیلاني ښارګوټي ځمکه دولتي تثبیت شوه. دغه ښارګوټی په کابو 1540 جربه ځمکه کې جوړ شوی. او د امریکایي او د روسي مذاکراتي ټیمونو ترمنځ پر ټلیفون توندو خبرو د پوټین او د ټرمپ لیدکاته لغوه کړله. تېره اونۍ ویل شوي و چې دواړه مشران به په هنګري کې ګډه ناسته وکړي.